د جمعې په ورځ باندې اول تلل او همدغه رنګې په اول صف کې کېناستل د هغې ثواب او بیا زموږ او ستاسو ناراستي په دې باب کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه نقل دی، امام طبراني دا روایت نقل کړی دی. وی ای خلکو وی جلتی وکئ جمعې په ورځ باندې مخکېوالی وکئ، ځکه جنت کې الله جل جلاله چې جنتیانو سره ملاقات کوي تقریبا هر جمعه د هر جمعې په مقدار باندې جمعې ورځ، او هغه خلک به په اولو صفونو کې او په اولو کرسویګانو کې ناست وي چې څوک اول صفونو کې وختې ځي. سبحان الله، څوک غواړي چې اول ناست وي رب العالمین ته؟ دا ډېره عظیمه خبره ده. هر یو مسلمان بیا غواړي الله جل جلاله دې ما او تاسې ټول د دغې نه وګرځوي چې په اولو صفونو کې اولو کرسوګانو کې ناست وي، ولو کو اعمال زمون کم وي، لیکن دا رحم فضل دی په موږ او تاسو وکړي. زما غرض هم دا دی چې یو دغه عمل دی چې په دې سره ته د دې خاوند کېږي چې الله جل جلاله ته د هغې ملاقات ته په اولو کرسو صفونو کې ناست دي. نو باید چې موږ جلدي وکړو. زموږ عمل څه دی؟ هلکه وخت ډېر دی، هلکه اوس ملا اوس خطبه شروع کړه، اخر وخت کې ځو. دا شیطان په موږ باندې دا د ناراستۍ بړستنې راواچوي بیا هم دغه زموږ حالي. بل طرف ته عزتمندو هغه خلک چې د اول صفونو نه په عامو منځونو کې وروسته کېږي، سخت وعید راغلی دی. وعید یې دا دی دغه انسانان به د جهنم نه الله وروسته راوباسي. حدیث کې راغلي لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول حتى یؤخرهم الله. وی څه قومونه شته دی، څه خلک شته دی چې هغې همداسې وایي د اول صفونو نه ځانونه وروسته کوي. وایي دا چې دا خلک به الله وایي د اور نه بیا په رایستلو کې وروسته کي، ځکه چې ګناهګار به الله دې په اور کې هم پرېږدي العیاذ بالله. باید چې موږ اول صفونو ته کوششوالی کړو. دې وجې نه شیخ الاسلام رحمه الله فرمایي هغه سړی چې جومات ته راشي او اول صف کې ځي او بیا وروسته کیني، وایي فقط خالف الشریعه، دا د دین اسلام مخالفت وکړو. سخت وعید دی په دې باب کې. نو موږ له پکار ده چې اول صفونو کې موږ کینو، عزتمندو کوشش وکړئ اول صف کې. دې وجې نه بل حدیث کې راغلي د دې فضیلت باندې کې څوک خبر شو یو بل سره پچه پې واچوي چې لکه زما نمبر دی او بل وایي زما نمبر دی، د دونه فضیلت لري. قیامت کې به په اولو کرسو کې د الله جل جلاله ملاقات ته سړی ناست وي، او که وروسته شوي نو په جهنم کې به سړی العیاذ بالله وروسته پروت دی، وروسته حساب به سره کوي او راوباسي به یې. نو ډېر کوشش کول پکار دي اول صفونه موږ ونیسو.